بسم الله الرحمن الرحيم. دا روجنيون کی دا خلی دا بوی فضیلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك متفق عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی و ازما دی قسم په هغه ذات باندې وی چې روح او نفس د محمد صلی الله علیه وسلم د هغه په تصرف کې ده. خامخا بوی د روزنیون کې د خلی دا ډیر بهتره ده د الله پاک پنيز د بوی د مشکو څخه. متفقون علیه. دا حدیث امام مسلم رحمه الله، امام بخاری رحمه الله په خپل کتابونو کې ذکر کړی. خلوف ستوي علماء ولیکلي خلوف هغه بوی توي چې د روزنیون کې د خلی څخه د روزي په حالت کې کوم بوی را وچتيږي او په عام خلکو باندې ډیر زیات بد لګي، دا بوی ورڅخه مراد ده. د خلوف فضیلت کې علماء او قسمه تحقیقات کړي. ابن حجر رحمه الله ذکر کړی دي ويؤخذ من قوله اطيب من ريح المسك ان الخلوف اعظم من دم الشهيد. ابن حجر رحمه الله وايي در پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې قول څخه چې اطيب من ريح المسك و د دې څخه دا معلومیږي چې ان الخلوف اعظم من دم الشهيد. خلوف د روزنیون کې د خلی بی د شهید د وینې څخه بهتره ده او د دلیل بیانوي. وایي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې د شهید د وینې بوی مشابهت ورکړي د بوی د مشکو سره او د روزنیون کې د خلی بوی د دې بهتري او برتري ذکر کړي د مشکو په بوی باندې. نو صراحتا او ښکارا معلومیږي د دې دوړو حدیثو څخه چې د شهید د وینې د بوی څخه د روزنیون کې د خلی بوی دا بهتره ده. ځکه بهتره ده چې د روزنیون کې د خلی بوی د دې بهتري ورکړي د برتري ورکړي په مشکو باندې او د شهید د وینې بوی د دې مشابهت ذکر کړي، تشبیه ورکړي د مشکو سره. لیکن ابن حجر رحمه الله وايي د دې قول څخه دا نه لازميږي چې د شهید د وینې د بوی څخه د روزنیون کې د خلی بوی دا بهتر شي. دا نه لازميږي چې خامخا روزه دي بهتر شي د چا څخه د شهادت څخه. ابن حجر رحمه الله ذکر کړي ولا يلزم من ذلك ان يكون صوم افضل من الشهاده. دې څخه دا نه لازميږي چې روزه دا بهتره ده د شهادت څخه، ځکه شهادت یو سپیشلی او وچت مقام ده. هغه شهادت هغه مقام ده چې شهید بوي سو کرته د دې ارمان کې چې خدایا ما ته بیا ژوندۍ راکړي چې زستا په لار کې شهید شم او بیا ژوندۍ شم، بیا شهید شم او بیا ژوندۍ شم. په هر حال شهادت وچت مقام ده. لیکن دلته صرف ابن حجر رحمه الله وای کله کله اصل ته نظر کولای شي. اصل د خلوب دا طاهر ده او په خلاف د اصل د دم باندې. نو اصل د خلوب دا طاهر او اطيب ده په اعتبار د ریح سره. فتح الباری جلد 3 او صفحه 128. ابن جماعه رحمه الله بيوي اغسوي وفيه ان خلوف فم الصائم افضل من دم الجريح في سبيل الله. ابن جماعه وای دا معلومیږي چې خوشبو د روزنیون کې د خلی چې کوم بوی ده دا بهتره ده د شهید د وینې څخه. وای ځکه بهتره ده، وای د خپل دلیل وای ځکه په شهادت کې وای د ریا واقع کېدلو امکان شته او روزه هغه عبادت ده چې د الله پاک او بنده ترمنځ دا یو سر ده، دا یو راز ده او د الله پاک نه بغیر د انسان پر روزي باندې بل څوک خبرېدل نشي. د دې وجنه په شهادت کې د ریا واقع کېدلو امکان شته او په روزه کې دریا واقع کېدلو امکان نشته. او ابن جماعه وايي د دې وجنه وای د روزنیون کې د خلی بوی د شهید د وینې د بوی څخه بهتره ده. او ابو حاتم رحمه الله وای د قیامت په ورځ باندې هغه سخت ورځ باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم امت د نور امتونو سره امتیازي شان سوي. وای دوه شیان دوی چې دا د سره به امتیاز راځي د امت محمدي صلی الله علیه وسلم د نور امتونو سره. یو شاندار یو امتیازي شاندار چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امت په دنیا کې کوم او د سونه کړی وي د هغه او د سونو د اندامونو څخه وای د قیامت په ورځ باندې روشنايي اوچتيږي، زليږي به، فرقيږي به او لري نه معلومیږي چې دا امت محمدي صلی الله علیه وسلم ده. او دوهم امتیازي شان به د نور امتونو سره داوي چې د دنیا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم امت روزي نیولي هغه بوینه چې د دوی د خلوص څخه اوچتیدل په دنیا کې هغه بوینه به د قیامت په ورځ باندې محسوسيږي او دغه بوی به سبب د امتیاز د امت محمدي د نور امتونو سره. او مناوي رحم الله بیا سوي
لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فإذا كان هذا بتغيير ريح فمه فما ظنك بصلاته وسائر عباداته. فیض القدیر جلد سلورم صفحه 250. امام مناوی رحمه الله وایي زه حیران دې ته یم چې د روژه نیونکي د خولې بوی چې په عامو خلکو باندې بد لګي کرح لګي دا د الله پاک په نیز باندې دومره معتبره ده. نو ای مخاطبه ستاسو ګمان ده د روژه نیونکي په نورو عباداتو باندې د هغه په منځ باندې او نورو عباداتو باندې چې د خولې بوی د الله پاک په نیز باندې د مشکو نه ډېر معتبره ده، نور عبادات به د الله پاک په نیز باندې څومره معتبره دي. او ابن مکحول رحمه الله وایي د قیامت په ورځ باندې به په جنتیانو باندې به روژه نیونکي تیر کړی شي، ور باندې تیر بشي او روژهدار به سوی يروح على اهل الجنه فيقول ربنا ما وجدنا ريحا منذ دخلنا الجنه اطيب من هذا الريح. ربا لكم مخنه چې مونږ جنت ته داخل شيو داسې خوشبو خو مونږ نه ده محسوس کړي، داسې بوی مونږ نه دلیدلی چې هغه ډیر بهتره وي دغه بوی څخه. نو دته به جواب ورکړي شي جنتیانو ته فيقال هذه رائحه افواه الصوام. ورته وبویل شي چې اے جنتیانو دا بوی چې دا کوم بوی چې تاسو محسوس کو دا بوی د روژه نیونکو د خولو بوی وو، دا هغه بوی ده چې د الله پاک په نیز باندې د مشکو څخه هم بهتره بوی ده. د مسلمانانو ورونو د روژه نیونکي د خولې بوی چې عام مسلمانان ورڅخه تنګ وي او څنګ ته یې نه ودرېږي دا د الله پاک په نیز باندې دومره معتبره او مکرمه او معززه ده. د روژه نیونکو نور عبادات به د الله پاک په نیز باندې څومره معتبره وي. دا مختصر بیان د الله جل جلاله د رضا دپاره د صدقې جاریې په نیت باندې نور مسلمانانو سره شریک کوي تر څو د خپل عبادات او خپل مقام او مرتبه څخه خبر شي. الله پاک دې مونږ او تاسو ټولو ته د صحیح عبادت کولو توفیق عطا کړي. بسم الله الرحمن